سحر ماښام دی چې کوڅې ته مسلمانه راځي مین نور چغواړي لیدو ته د جانانه راځي او داسې رټلي جوابونه چې له تا نه راځي یاره یقین دی اوسه کرکه مې له جانه راځي او هغه سړی چې خپلو خویندو ته حق نه ورکوي دغه سړی به له کعبې نه بې ایمانه راځي دغه سړی چې خپلو خویندو ته حق نه ورکوي دغه سړی به له کعبې نه بې ایمانه راځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډېر مشران شاعران پاتې دي او چونکې وخت کم ده او ډېر ښکلی پروګرام په دې پروګرام منګار صاحب ته داد ورکوو چې په دغه ماحول چې دو دا پروګرام ور جوړ کړی ده او الله دې وکړي چې په خوند تیر سي او په خوند روان ده یو څو شعرونه چې سوری د چینار دې سړی نه ساتي بس هیچا تلار دې سړی نه ساتي سوری د چینار دې سړی نه ساتي بس هیچا تلار دې سړی نه ساتي او داسې دکه خپل زړه سلامت غواړي مینې باندې کار دې سړی نه ساتي او ټک خو به په پټه درله نه درکوي مار دې ساتي یار دې سړی نه ساتي او څو شعرونه نور چې رانه خفه شوې که جانانه ولې دا مخ دې واړه له ما نه ولې چې د راتللو اراده دې نه وه واده دې وکړه مسلمانه ولې او کور ته د تلو ذکر چې وکلالي ورېږه ودرېدې بارانه ولې کور ته د تلو ذکر چې وکلالي ورېږه ودرېدې بارانه ولې او مړه که نر یې مخامخ را درومه په ما گزار کوې له شانه ولې مړه که نر یې مخامخ را درومه په ما گزار کوې له شانه ولې او چې سبا تا وجني څوک څه له وجنې بېلارې شوی انسانه ولې او څو شعرونه سرعي صاحب نه مې څه جرم نه خطا واجب القتل یمه نه مې څه جرم نه خطا واجب القتل یمه وایم رښتیا او ته رښتیا واجب القتل یمه چې درنه ما د پښتنو د حق غوښتنه کړې د وخت فیرونه بس په دا واجب القتل یمه چې درنه ما د پښتنو د حق غوښتنه کړې د وخت فیرونه بس په دا واجب القتل یمه او که زه تر مخه پنجاپی ومه بیا نه ومه بد خو چې پښتون یم اشنا واجب القتل یمه او د غلامۍ ژوند نه خو سل زله بهتر د مرګی د غلامۍ ژوند نه خو سل زله بهتر د مرګی نن دې په دار یم چې سبا واجب القتل یمه د غلامۍ ژوند نه خو سل زله بهتر د مرګی نن دې په دار یم چې سبا واجب القتل یمه او دلته د خلق په تیارو کې اجازه خوښ دي دلته د خلق اجازه په تیارو کې خوښ و ما ورته جوړه کړه رڼا واجب القتل یمه او یو څو شعرونه صغیر صاحب لږ ټیم اخلم معذرت سره خدای ستا چې آزاد د غلامۍ له حذاب چوک چوک دي خدای ستا چې آزاد د غلامۍ له حذاب چوک چوک دي تاسو چې روغ چوک دي یارانو خراب چوک چوک دي او تاسو رښتیا وایو چې ننګ په خاورې چا کړی ده تاسو رښتیا وایو زمن د پنجاب چوک چوک دي تاسو رښتیا وایو چې ننګ په خاورې چا کړی ده تاسو رښتیا وایو زمن د پنجاب چوک چوک دي او تاسو یې پیژنو چې جنگ دې ځای ته چا راوړی تاسو یې پیژنو چې هغه جناب چوک چوک دي تاسو یې پیژنو چې جنگ دې ځای ته چا راوړی تاسو یې پیژنو چې هغه جناب چوک چوک دي او سرونه ټیټ کو که مین وي په ټوپک در چې چوک لاسونه چیک کو چې مین پر آباد چوک چوک دي او یو څو شعرونه په اخیره چې ته ګټه وراشنا زه به تاوان واخلم او جبه ته ګټه وراشنا زه به تاوان واخلم او جبه په لاسو چې به خپل سیرې ګریوان واخلم او جبه بدل به په دې چل خپل ارمان واخلم او جبه بوسه به له تصویر نه د جانان واخلم او جبه خفه نسې دا کلی به در پرېږده کلیواله قسم د په اوږې به مې سامان واخلم او جبه او غذا ته ځم دعا به مې له مور جان سره واخلم
غزا ته ځم دعا به مې له مور جان سره واخلم ټوپک په انګریزي د کاکا جان واخلم او ژبه او چې څه کېږي اجازه دغه لاره د حق لاره چې څه کېږي نامه به د سبحان واخلم او ژبه. والسلام.